بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ښه راغلاست ویم تاسو ته نیو ټیک سولوشن ته. په دې ویډیو کې موږ راځو ډیسکټاپ اپلیکیشن باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو موږ یو ډیسکټاپ اپلیکیشن کریټ کړو، هغه هم په سی شارپ کې. لکه مخکې ویډیو کې موږ یو ډیسکټاپ اپلیکیشن کریټ کړی و، کالکولیټر. نو نن به راځو په نوټ پیډ خبرې کوو چې یاره نوټ پیډ موږ څنګه کریټ کولی شو. نارملی زه تاسو ته دلته موږ اپلیکیشن کریټ کړی دی په سی شارپ کې. تاسو کتلی شئ ډېر ایدي شان کوډ هم ورته کړی ده. نو راځو دا رن کوو چې موږ ته آوټپوټ څه راکوي. تاسو ګورئ څنګه چې موږ سره په یو وینډو کې سیسټم کې نوټ پیډ وي، نو دغه نوټ پیډ موږ کریټ کړی دی. تاسو ته ګورئ ښکاري. راشئ فایل ته، په هغه کې نیو وي، اوپن وي، سیو وي، سیوس وي، ایګزټ اپلیکیشنز وي، ایډیټ ته راشئ، هیلپ ته راشئ، فارمیټ کې تاسو وګورئ نو دغه ټولې خبرې پکې ایګزټ دي. راشئ نیو ته وګورئ، نو تاسو کتلی شئ ویو ته. نو دلته که زه اوس یو فایل اوپن کوم نو ماته هم اوپن کیږي. تاسو ګورئ زه دا ټیسټ 4 یا دا یو فایل اوپن کوم، نو دلته کوم فلټر چې دی دې کې ما صرف 2 فلټر اچوي. تاسو کولی شئ نول فلټر پکې هم کریټ کړئ، اوپن یې کړه. نو تاسو ګورئ ښکاري چې موږ سره دغه فایل څه شو، اوپن شو. تاسو کتلی شئ دا ټول فایل موږ څه شو، اوپن شو. تاسو دله کلر ورکولی شئ، ډیزاین کولی شئ. ګورئ دې ته موږ کوډ کړی تھرو به تاسو څه ګورئ دا بولډ کا، دته سایز چې دی لږ شان انکریز کا، لیټ سپوز 28 کا، اوکې کا. نو تاسو کتلی شئ هغه ټول چې دی افیکټ شو. مطلب دا چې دغه کوم اپلیکیشن موږ کریټ کړی دی دا ښه پراپر کار کوي. که تاسو راځئ کلر ورته ورکوئ نو دلته راشه فارمیټ ته او دلته ورکوئ چینج ټیکسټ کلر. نو تاسو دلته بلیک یعنې زه ورکوم ریډ کلر ورکوم او بلیک دی. نو که تاسو څه ګورئ بلیک کلر یعنی دا هر یو فنکشن دلته پراپر کار کوي. که راشئ موږ واپس دا ایګزټ اپلیکیشن ته راشو، شارټ کټ مې ورکړي نو دا واپس څه کیږي، ختمیږي. نو دا تھرو چې دی دلته کوډ شوی ده، د هغې په تھرو باندې دغه اپلیکیشن رن کیږي. تاسو کتلی شئ داسې خاص پکې څه نشته. راځو انشاءالله نن به په دې خبرې کوو. په دې کې موږ څه زیات فیچر پرېښي، هغې به وروسته کار کوو. نو سټارټ کوو، راځئ په خپل اپلیکیشن. دغه اپلیکیشن د کریټ کولو مخکې نه زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم، که زموږ چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ تر څو دغه ویډیو نه هغوی هم ګټه واخلي. راځئ تاسو به راشئ نیو پروجیکټ ته، فایل ته را به شئ نیو ته، او په دې نیو کې به په دې پروجیکټ باندې څه کوئ، کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې تاسو پروجیکټ ته کلیک وکړو نو دې ته به تاسو خیال کوئ چې وینډو نه یې سلیکټ. صحیح ده. تاسو به ویژوال سی شارپ چې دی هغه سلیکټ کړئ، بیا به دغه وینډو فارم اپلیکیشن آلریډي سلیکټ ده. دلته به راشئ د دا نیم به څه کوئ، چینج کړئ. تاسو ورته څه نیم ورکوئ، لیټ سپوز ورته یو نیم ورکومه چې نوټ پیډ اپس. صحیح شو. نو دلته هم نیم په سولوشن کې نیم چینج کیږي او دلته هم آلریډي نیم چینج شو. کوم ځای کې لوکیشن غواړئ هغه لوکیشن ورته هم تاسو ښودلی شئ. دلته براوز ته راشئ ډیسکټاپ باندې زه غواړم، بس زه په ډیسکټاپ غواړم. صحیح ده. نو دلته ورته فولډر هم جوړولی شئ با ډیفالټ. را به شي دا تاسو څه کوئ، اوکې به یې کوئ. کله چې دا اوکې شو نو ستاسو به دلته یو نوی پروجیکټ څه شي، کریټ شي. دا اوس انیشل سټیج دی د دې. نو دلته پروجیکټ موږ څه شو، کریټ شو. دا د هغې فارم دی. صحیح ده. انیشل کې راځو دې فارم ته چې دی نیم ورکوو، ټایټل ورکوو. نو تاسو به د پراپرټیز ته راشئ. دا د فارم پراپرټیز دي، تاسو ته ښکاري. نو دلته د کلر چینج کولی شئ، بیک کلر، هر فونټ سایز، دا ټول دي پکې. صحیح ده. دا تاسو خپله بیا کتلی شئ. زموږ صرف دلته ټیکسټ سره کار ده چې زه دا نیم چینج کړم او دلته ورکړم چې نوټ پیډ ایکس پي. صحیح شو. نوټ پیډ ایکس پي مې ورکړو، دا موږ سره د دې نیم شو. نور تاسو کولی شئ چې په دې کې ډېرې زیاتې پراپرټیانې دي. موږ صرف د یو پراپرټي سره کار
که تاسو وګورئ دا نیم چې دی چینج شو تاسو د اپلیکیشن رن کړئ دا به رن کیږي نو ګورئ موږ ته به اوس یو آوټپوټ راکړي تاسو کتلی شئ زم باید دا دې په سنټر کې وي دغه فارم نو دې لپاره به تاسو راشئ به دې فارم به کلیک وکړئ او دلته سټارټ پوزیشن یو پراپرټي ده سټارټ پوزیشن او به تاسو فایند کړئ سټارټ پوزیشن باید وی فارم باندې کلیک فارم باندې با ډیفالت کلیک نه کوو باید فارم سلیکټ دی الریډي او موږ به سټارټ پوزیشن پراپرټي به تاسو کوئ فایند کړئ ویر دا ګورئ سټارټ پوزیشن دې ته به راشئ رایټ کلیک او دغه سنټر سکرین ته به کلیک کړئ صحیح ده دا تاسو اوس رن کړئ چې دغه فارم موږ د سنټر کې اوپن کېږي که نه تاسو څه وکتل راځو نیکسټ څه دي نیکسټ موږ سره په دې کې هغه سټریټ سو تاسو به راشئ ټول باکس ته چې راغلی ټول باکس نو دلته به مینو سټریپ دغه په مینو اینڈ ټول بارز کې چې دی مینو سټریپ به تاسو څه کوئ ډریګ لیکن ډراپ هم کو نو په نوټپیډ کمانډ کې اول موږ سره صحیح نه وي هغې نه مخکې اف پر ساین واچوئ زه درته اوس وایم چې دا ولې اچوو که دغه اف پر ساین موږ وانه اچوو نو دلته د دې ان د لاندې بیا انډرسکور نه راځي نو دغه انډرسکور د وجې نه موږ دلته ام پر ساین اچوو نیکسټ موږ سره صحیح اوپني نو اوپن نیکسټ موږ سره اوپن پسې سیف وي نو سیف دپاره موږ داسې وکړو او سیف پسې سیف ایسي موږ سره نو دا ځل به په وي باندې وکړو سیف ایس دې کې به دا ایس سمال کړو دا ځل به په وي وکړو سیف ایس موږ سره فرینډ دي نیکسټ وان فرینډ شو print او print preview نو print او free view دا ځل به په view کې صحیح دی انشاءالله view print preview last one like open save as او print preview دا او کو وګورو نو exit application هم شته دی صحیح ده exit expand وکړو application صحیح ده نو already دا دومره ډیر دي که کوم کمانډز پکار انشاءالله بیا موږ په دې کې انکلوډ کوو که راشي نیو پسې بیا موږ سره دلته څه شی ایډیټ صحیح ده نو څه شی موږ سره ایډیټ نه مخکې که موږ دا ای چې دی انډرسکور باندې واچو صحیح ده پرسنټ مخکې وو ایډیټ نو په ایډیټ کې موږ سره څه کېدلی شي ایډیټ کې موږ سره کېدلی شي ریډو شو یا انډو ورپسې موږ سره ریډو کېدی شي ریډو پسې next one redo undo select all our last one date and time دا مو شو راځو next موږ سره new edit format نو format تاسو کتلی شئ فارمیټ کې صحیح موږ سره په فارمیټ کې موږ څه کېدلی شي لکه فارمیټ کې به موږ وایو چې فارمیټ فونټ سي اول موږ سره څه شي موږ سره نارمل تاسو کتلی شي فارمیټ فونټ نیکسټ ورپسې فارمیټ فونټس چینج ټیکسټ کلر نو دا به هم موږ په چینج text color
او next ورپسې normally نو په n سره به وکړو normal next one normal پسې سیمنګ سره لکه bold دی دا ټیکسټ موږ څه وی bold پسې next italic دی italic او italic نه بعد موږ څه وی دا underline نیم پکې راشي نو underline او next one به موږ سره څه شي underline को strike through वालू so ये strike through no दबो बसी कनोरम दास वाला strike through no next रो किसी तलेशी बल बमंग सवाहलू and the edit new edit format दब about वाहलू ऐशो no about की मंग सही zoom صحیح ده دا موږ زیډ سره واخلو زوم کې بیا صحیح مطلب دلته که تاسو وګورئ زوم آوټي یا زوم اني او بل چې دی زوم آوټي نو دواړه به په زیډ باندې انډرلاین زوم آوټ صحیح شو او دلته که تاسو وګورئ بل موږ څه کېدی شي زویمه چې ما سره په دې کې ډیفالټ زوم هم کېدی شي صحیح شو چې واپس خپل عادي حالت ته راشي نو تاسو په ار سره ولیکئ چې restore default zoom صحیح شو دا هم دې پکې راشي ها next one کو وګورئ موږ سره new مو شو edit مو شو format مو شو about مو شو تاسو یو بل څه نظر کې ونیسئ هغه به صفاتي موږ سره help پاتې دی صحیح ده نو دا موږ سره view کې راشي صحیح ده وخی help کې دا نه راځي دا به موږ په view کې کو چې view کې دا راشي view کې zoom او zoom out موږ سره نو دا به موږ په view کې کو او last one چې دی موږ سره help راتلی شي نو help او په help کې موږ څه کېدی شي about صحیح شو نو about Notepad XP ها بس دا وړي راځو د خپل اپلیکیشن موږ اوس رن کوو چې آوټپوټ موږ ته سره راکړي تاسو اوس کتلی شئ دا موږ سره ګورئ نیو کراشي نیو ته هغه ټولې خبرې دي پکې موږ چې آلریډي وکړئ ایډیټ ویو هیلپ کو راشي زوم ویو ته دغه شان دا درې خبرې پکې موږ هلته انکلوډ کړلې راځو اوس که تاسو وګورئ دا یو هم کار نه کوي نه اوپن کېږي نه سیو کېږي دې لپاره به اوس څه کوو موږ کوډ کوو او نه ایګزټ اپلیکیشن کېږي نو تاسو به راشي دې لپاره موږ کوډ کوو by default به زه دا سنټر ته کوم dot position here is present start position رابشي center ته شو new key space no delta space چې دی اوکې نو پدې کې اول مونږ کوډ کو هیلپ ته او هیلپ کې اباوټ باندې ډبل کلیک وکړئ کوډ سیکشن ته تاسو بوزي نو پدې کې مونږ اول څه ولیکو چې message box dot show او پدې کې مونږ څه سوي all right reserve it with the author let's suppose about Notepad XP نو موږ ته یو بټن پکار ده message
box button dot ok بیا کاما او میسج د پاره آیکن پکار دی کوم آیکن دی مونږ ته راشي ډاټ انفارمیشن دغه یو لاس کې ټرمینیټر ولګوئ یعنی مونږ چې کله تاسو ګورئ ما صرف کوډ دغه ته وکړو چې کله مونږ هیلپ ته راځو نو مونږ ته دا میسج څه کړي شو کړي چې all right resolved with the author about Notepad XP او بټن دی مونږ سره کوم یو وي اوکې وي او میسج باکس آیکن دی انفارمیشن دی تاسو دا رن کړئ اوس راځم help ته about Notepad XP کله چې زه کلیک کوم نو سوی all right resolved with the author راځو بل کوډ کو فارم ته براشي راځو فارم ته فایل ته نیو اوپن سیو سیویس نو موږ ایگزیټ اپلیکیشن ته فکر کوم چې هیلپ اباوت ته موږ کوډ وکړو راځو نیکسٹ ون نیو ته دی باندې ډبل کلیک وکړئ کله چې ډبل کلیک پې وکړو نو تاسو به دلته د مین ریچ ټیکس موږ دې ته نیم نه دی ورکړی که تاسو راشئ ټول بارس ته او دلته ریچ ټیکس بوکس به راواخلئ ټیکس بوکس هم صحیح دی خو د لیمیټیشن دی نو ریچ ټیکس بوکس به راولئ دلته به یې څه کوئ ډرایو کوئ چې کله هم ډرایو کړو دلته به راشئ نو دلته به دا تاسو ډاک اینډ فیننس کنټینر باندې به کلیک کوئ یعنې دا ټول دی کې خور شو اوس په تاسو دلته یو سپیسیفیک نیم ورکوئ تاسو به راشئ د نیم ته ویر نیم دلته به یو نیم ورکوئ فونټس کلرز فونټس بای ډیفالټ څنګه شي لږ زیات شي زه راځم زویم دی ریګولر دی وي خو سایز لږ زیات شوي یاره 16 دی وي اوکې دا شان د سکرول بار دی موږ سره صرف په ورټیکل کې راشي نو تاسو په ورټیکل ته وکړئ صحیح ده دلته ریچ ټیکس بوکس چې دی ډرا کو ډریګ اینډ ډراپ هم کو راشي دلته به نیم وګورئ ډیزاین د دا نیم به لږ چینج کو دې ځینې به چینج کو چې دا موږ سره پراپر نیم راشي ځکه دی زیات یوز کیږي موږ وګورو چې ریچ ټیکس بوکس یعنی مین ریچ ټیکس بوکس صحیح ده کو چې مین ریچ ټیکس بوکس راځو دا سټارټ کوو چې موږ ته آوټپوټ سره راکوي که تاسو څه ګورئ نو موږ دلته لیکلی شو صحیح ده نیو ټیک سولوشن صحیح شو exit application دې ته موږ کوډ نه دی کړی دا نه exit کیږي help ته موږ کړی نو راځو exit application ته کوډ کوو را به شي ډبل کلیک ولیکئ چې application dot exit صحیح دی start رنې کوي فایل او راشي exit application دیم پراپر کار وکړو بل څه پاتې شو موږ سره نیو باندې ډبل کلیک وکړئ اوکې کله چې زه لیکلو کوم په نوټپیډ کې او نیو پیج اخلم ماته باید هغه کوم فایل ډرټي چې دی هغه څه شي کلین شي یعنې کلیر شي نو زه ورته کوم چې مین rich text box dot clear صحیح شو دا موږ څه کوو کلیر اوس تاسو اپلیکیشن رن کړئ زه لیکل کوم چې this is my new file او زه راشم فایل او فایل کې نیو ته نو ګوره ما سره څه کو نیو فایل راغله راځو نیکسټ ون که exit application هم کوډ شوی ده نیکسټ ون پاتې شو موږ سره اوپن را به شي اوپن باندې ډبل کلیک وکړئ صحیح ده اوپن کله چې موږ اوپن باندې کلیک وکړو باید موږ ته یو اوپن فایل ډایلاګ مطلب څه شي اوپن شي لکه زه لیکم چې اوپن فایل ډایلاګ دلته ورته یو object ورکړو چې اوپن فایل dialog equal the new
open file dialog object من create کو اوس وتم چې open file dialog dot show dialog چې دا dialog راته څه شو کو واپس کوم دا start کو رن کو نو تاسو اوس دلته کتلی شئ چې زه کله فایل او راشم اوپن ته نو نارمل که تاسو وګورئ نو دی اوس اوپن شو خو کله موږ چې راشو ډیسکټاپ ته او زه دا فایل چې دی اوپن کوم دیس ون وګورئ دا نه اوپن کوي صحیح ده یا دا یو که تاسو اوپن باندې کلیک کوئ نه اوپن کیږي بل پکې پرابلم څه ده په دې کې اوپن کې چې کله زه راشم دلته او بلته هغه فلټر هم نشته دی صحیح ده چې موږ کوم ټیکسټ فارمیټ دپاره نو هغه یې راوستلو لپاره به تاسو څه وکئ رابشي فایل exit applications تاسو به د هغې دپاره اوپن فلټر راولئ صحیح ده که تاسو دلته وګورئ دې څه باید فلټر هم راشي نارمل به تاسو کتلی نو زه به object واخلم open file dialog dot filter where is a filter نو تاسو به open file dialog filter نو هغه ټایپ ورکړه capital F filter دا به equal کی صحیح شو د څه سره به equal کی نو دلته به اوس هغه ته name ورکړي د text file لپاره نو زه ورکوم چې text files په text file کې څه کیدی شي لکه txt او دا د موږ سره .txt شي بیا د موږ سره rich text یو فارمیټ وي د rich text format او د هغې دپاره static must دی صحیح ده static must دی .rtf یعنې rich text format مې پکار ده صحیح ده او دا به تاسو سلایش .rtf لاس کې به څه ولګوئ تاسو ټرمینیټر که تاسو اوس راشئ نو موږ سره به هغه فلټر هم راځي go to the open ته راشئ اوس ګورئ دغه فلټر کې اوس موږ صرف دوه ټیکسټ فایل دی او بل RTF دی تاسو نور هم انکلوډ کولی شئ صحیح ده وګورئ دا به دلته کار نه کوي ما تاسو ته وویل ځکه دا نه اوپن کېږي دې ته اوس موږ څه کوو کوډ کوو exit application دغه چې ته اوپن کې دا فایل نو دې دپاره به ته ډایلاګ ریزلټ اخلې څه به واخلې ډایلاګ ریزلټ ایکول شو دې سره اوس راځم ورته وایم اف که چېرته دغه ریزلټ چې دی دا ما سره ایکول شو د چا سره د ډایلاګ ریزلټ سره ډاټ اوکې سره مطلب دا دی د دې خبرې چې موږ کوم دا فایل اوپن کوو لکه دغه ډایلاګ ریزلټ شو کوي که دا چېرته اوپن یعنې اوکې شو اوکې مطلب اوپن شو نو زه ورته بیا وایم چې کوم دا مین ریچ ټیکسټ چې دی بوکس 1 دا دې ما ته لوډ کړي فایل صحیح شو لوډ که فایل کوم یو فایل راته لوډ کړي نو دلته ورته هغه object ورکړو اوپن فایل ډایلاګ والا ډاټ فایل نیم مې پکار ده ورسره د فایل نیم هم زما پکار دی چې فایل نیم باید اکسپټ کړي کامه ولګوه نو اوس دلته کم یو ریچ ټیکسټ والا نو تاسو په دې کې ګورئ دغه ریچ ټیکسټ سټریم ټایپ به راواخلئ صحیح ده او ډاټ نو پلین ټیکسټ مې اوس پکار دی RTF مې نه دی پکار نو پلین ټیکسټ لاس کې به څه وکړي اوس که تاسو دا رن کوئ نو دغه فایل به دی اوس څه کوي اوپن کوي ښه پراپر طریقې سره dot file open زه ورته یم چې ټایټل اینډ ډسکرپشن دا یو اوپن اوس تاسو کتلی شئ اوپن یې کړو دا به زه داسې کوم تاسو کتلی شئ دې څه کوم سره اوپن بل پرابلم په دې کې دا دی چې فایل اوپن کو خو ایکسټنشن مطلب ګیټ نه کو نو د هغې دپاره موږ هم کولی شو زه به راشم دا فارم سایز به لږ شان غټ کوم
form by default section okay دلتا form already برابر ده دا به مونږ شان د دې به سایز سلیکشن انکریز کو سایز پکار ده دا زدی ویم چې دا دی مطلب یعنی زر دی او دا دی مونږ سره التسوي like this one فایل بوس په دا قشان شکل کې اوپن کی صحیح شو دا خبره موږ په اوپن کوله ډبل کلیک پات نه پیژنې تاسو بل دا هغه نیم سپیس کې انکلود کېدل ته براشي کلیک یوزینګ سیسټم ډاټ آی او اس په انکلود کې نو دا فات ایرر بیا شي ختم شي زه ورته اف کا چرته دغه پات چې دی دا ایکسټنشن ګیټ کی ګیټ ایکسټنشن او open file چې کوم object اغسته د open file dialog dot file name سره نو ماته دی my dear دلته کوم extension get کی equal دلته مطلب د assignment operator دی د text د کوم یو سره dot operator must بس هغه ستریک د ضرورت نشته صرف just text او دا هیڅ موږ سره last کې terminator ولګي ګوري proper کار وکړو که دغه شان زه ورته اوس وایم چې ترو ما سره بل یو فارمیټ هم ګیټ کی تاسو راشي دلته ورته وایي چې اف که چېرته موږ سره دغه فات ډاټ ګیټ ایکسټنشن ډاټ ایکسټنشن اوپن فایل ډایلاګ ډاټ فایل نیم دا د ما سره د آر ټي اف مونږ چې کوم دلته ذکر کړی دی او ډبل کلیک تاسو به اساینمنټ اپریټر واچوئ او بیا به ډبل کوټیشن او ډاټ آر ټي اف یعنی ریچ ټیکس فارمیټ به هم پکار دی خو ریچ ټیکس فارمیټ خو هغې نه مخکې باید دې فایل هم لوډ کړي نو زه ورته یم چې مین ریچ ټیکس فایل ډاټ لوډ کا فایل زما لوډ کا فایل کوم یو اوپن فایل لوډ کا د سره د فایل نیم سره بیا به تاسو کام اسپریټر واچوئ بیا اوس ریچ ټیکس بوکس چې کوم ده هغه د موږ سره په دا ځل کم یعنی ریچ ټیکس فایل فارمیټ کې دی یو کې لاس کې څه ولګوئ ټرمینیټر ولګوئ یعنی دا موږ دواړه په یو ټایم اکسس کولی شو اوس راځو سټارټ کوئ تاسو اوس دلته ګورئ چې موږ ته څه ورفوټ راکوي ګورئ اوپن او اوپن کې به راشي تاسو یو فایل ته ګورئ دا تاسو دلته نه چینج کولی هم شئ صحیح ده اوس الریډي هغه نشته دی فایل نو موږ به دا راواخلو اوپن به نو تاسو څه ګورئ دا د ایکسټنشن هم ګیټ کولی شي صحیح ده مای ډیر دلته نه ښکته زه ورته یم چې دیس ډاټ چې کوم ټیکسټ ده هغه ټیکسټ به څه شي ایکول شي this dot text د path نه د څه واخله equal text equal چې کوم موږ سره path دی د څه شي دی path dot get file name د file name نه څه شي راواله open file dialog dot file dot file name او د سره څه کا پلس کا د نیم دپاره به ځای پرېږدو او دلته ولیکو چې نوټ پیډ شو نوټ پیډ ایکس پي لاس کې ټرمینیټر نو اوس که دا موږ رن کړو کله چې دی یو فایل اخلي سره د ټایټل به اوس اخلي تاسو ګورئ فایل اوپن را به شي دې ته اوپن به یې کوي تاسو اوس کتلی شئ ټایټل اینډ ډسکرپشن د دغه ټایټل اوس سره راغلو صحیح ده نیکسټ ون پاتې شو چې زر به وکړو دا ویډیو ډېر لینتي نه شي نیو مو شو اوپن مو شو راځو ایگزیټ اپلیکیشن دلته څه ایډیټ کوو د انډو ته راځو ریډو ته راځو دې باندې هم کار وکړو ډبل کلیک دا لږ اسان دي ډاټ انیبل او دلته به تاسو ایکول کې د څه سره ټرو سره
صحیح شو true بس دغه کمانډ به تاسو یوز کړئ چې مین ټیکس بوکس باید څه شي د تاسو سره انیبل هر وخت صحیح ده راشي تاسو خپل اپلیکیشن ته ایډیټ ته انډو باندې کلیک وکړئ نو دا موږ دلته څه کو انډو چې انیبل کو بیا به ولیکئ چې ریډو او ریډو چې کوم چې ټول سټریپ مینو آیټم دی هغه به تاسو کوي ټرو به یې کوي ریډو به تاسو موږ شی دلته کوي ټرو انیبل او دا به تاسو څه کوي enable دا به تاسو true کوي او بل چې کوم undo strip چې دی هغه به dot enable او دا به تاسو کوي false کوي صحیح شو دغه حاصل نشته دی true را بشي دغه شان تاسو فارم ته او ریډو لپاره هم داسې وکړئ چې main rich text box چې کوم دا main rich text okay gentlemen main rich text box dot الته انډو به د ریډو لپاره نو دلته به تاسو د ریډو لپاره وکړئ ریډو دا به تاسو انیبل کړئ دلته چې ریډو انیبل شو نو باید د انډو ډیسیبل شي نو انډو strip dot enable او دا به تاسو څه کوي فالس کوي ځکه چې یو انیبل کیږي بل به څه کیږي ډیسیبل کیږي دې خبرې ته خیال وي بل چې کوم دی ریډو چې کوم دی هغه به تاسو څه کوي اوکې انډو چې کوم دا انډو لکه تاسو وګورئ انډو نو دلته انډو پکار دی چې موږ څه کوو انډو سټریپ او دی به څه کوي انډو به تاسو ټرو کوي صحیح ده او بل چې کوم ریډو دی دا به تاسو کوي فالس کوي دا به تاسو نه کټ کوي دا به شي ریډو او ریډو ډاټ انیبل او دا به تاسو کوي ټرو یا فالس کوي صحیح ده دا هم ډاټ انیبل okay now so let's see here تاسو redo undo redo دوانو شو صحیح ده دوانو شو خو دلته پرابلم ده دا باید موږ سولو کړو تاسو ولیکئ چې undo ټول سټریپ باید راشي او دا رن کوو چې دا کار کوي که نه کوي تاسو اوس ګورئ داسې لیکم چې welcome to new tag solution اوس دا مطلب ما کټ کړل نو سره اعظم ایډیټ ته undo شو ایډیټ ریډو ګوره چې یو ډیسیبل شي بل به انیبل شي اوس واپس راولم undo ګوره یو ډیسیبل کیږي یو انیبل کیږي راځو نیکسټ دلته د select all تکو نو select all پاتې شو select all ډېر آسان دی ویم چې main rich text box چې دی dot select all دا ډېر سمپل کمانډ ده صحیح ده پراپرټي ده راشي start run موږ رن کو را به شو زه یو فایل راخلم اوپن باندې already موږ کار کړی ده دا موږ ته اوپن کړو اوس وایم چې راشم edit and select all اوس کتلی شي select all so دا select all شو تاسو وکتو select all بل خبره په ټایم پاتې شوه نو را به شو پام ته نوټپیډ ډېر ایزي اپلیکیشن دی select all date and time د باندې ډبل کلیک وکړئ اوس به د لپاره تاسو کومه پراپرټي یوز کوئ نو آسان ده ډېر ایزي ده داسې خاص پکې څه نشته دی صرف دغه date and time now پراپرټي باندې یوز کوئ نو تاسو ولیکئ چې main rich text box dot selected text چې کله موږ یو ټیکس سلیکټ کړو باید هغه ټایم کې کرسر چې ستا کوم ځای کې ولاړ وي هغه ځای کې باید ستا سره راشي
date and time راشي نو selected text equal کا date time شته دی کنه dot نو date and time ستا سره پکار dot now function ده یو مطلب property ده او دا بیا څه شي dot to string ته convert شي to string dot to string دا موږ سکو close صحیح ده okay start باندې کې تاسو file open new ټول ته شوي مونږ کار د چا سره دی undo select کوم شو date and time ګورئ راغله اوس زه څه لیکل کوم چې this is my new file او زم دې نه بعد دلته دی date او time راشي صحیح ده تاسو په کوم ځای کې کرسر ولاړی ما غځي کې برازي تاسو راشي date ته date and time تاسو ګورئ date time صحیح ده exit application main rich text box dot font comma font style dot underline this show next one for the show extract true no extract true the para bata so hum daga code use kai che main rich text box dot selection font equal to new font او دا بتا سو د main rich text box د پارا font comma font style dot strike through شو strike through دی دی out دی strike through صحیح شو اوس راځو دا رن کو چې دا کار کوي کنه ذریکم چې most welcome to new tech solution تاسو براشي format bold ولا bold کاری درته selection بکوي اوش format تا italic شو اوش format تا underline شو فارمیټ را بشي strike through شو تاسو ته دا کوېسچن پیدا کیږي چې دا باید ټول باندې ولې دا پراپرټي نه لګي یعنی باید دا یو ټایم کې بولډ هم شي ایټالیک هم شي نو ان شاء الله موږ نیکسټ کو پدې کې فارمیټ کې صحیح شو فارمیټ د لپاره موږ کو د فارمیټ د لپاره به تاسو څنګه وکړئ چې ټول کې باید ډیفالت ولګي صحیح دا چینج موږ سیو کو او شو فارم ته او په فارم کې به اوس موږ د فارمیټ د لپاره سو کو کوډ کو صحیح ده نو فارمیټ د لپاره ډیر آسان ده هغه ایزی پدې ده چې دغه ترو موږ سره فن ډایلاګ موږ ته راکوي فن د لپاره موږ سره شي راکوي یو ډایلاګ ملاویږي چې کله فن د لپاره موږ سره ډایلاګ ملاو شو نو بیا اسانیږي راځو چې څنګه کیږي موږ به انیشل کې د فارمیټ فن باندې کلیک وکړو اوکې او ولیکو font dialog شو دي تبا یو font dialog object کوم جوړ کو equal to new font dialog okay so next دا font dialog را تماته سکا open کا چکار کوي کنه کوي نو font dialog کته open کول غواړي زی صرف open کوم font dialog dot show dialog उसका नॉर्मल लोगो इदा मंग रन को this is my this is my new text okay gentlemen to this is my new text نراشه format click ګوري هغه فونټ سټایل تا ته اوپن کوي خو ګوري دا بدل د کار نه کوي که تاسو ګوري اوکې کوي نه کوي کار
ځکه موږ د دپاره هغه ریزلټ ډایلاګ ریزلټ واخلی نو موږ ورته وایو چې دا ډایلاګ ریزلټ څه ایکول کا ډایلاګ ریزلټ د ډایلاګ ریزلټ او دلته باید د ریزلټ یو object واخلو اوس ورته زایم که اف که چیرته دغه ریزلټ شو دا ایکول شو اساین شو د ډایلاګ ریزلټ نو ډاټ اوکے مطلب اوپن کا ته شو اوپن کا نو چې کله د اوپن کو نو زه ورته چې دغه مین ریچ ټیکسټ بوکس ډاټ نه دا سلیکشن فونټس دی دلته ها سلیکشن فونټ ایکول که د چا سره د فونټ ډایلاګ سره د فونټ موږ یو object هغسې خپل راغلو او دا ډاټ فونټ کا بس ٹھیک شو اوس به دې کار کوي راشو start okay just we'll do this is my new file control C okay تاسو راشي format fonts ته دا د ما سره bold وي د size let's suppose 36 وي okay ګورئ کار یې که format ته راشي formats ته او bold وي داسې ډیزاین کې وي او د fonts باید داسې وي 36 اوس ګوره چینج شو څه شو اوس کار کوي خو دلته یو مسله دا ده چې باید موږ کله د سلیکشن لین وټاکو صحیح ده سلیکشن لین څه مطلب که بل فایل موږ اوپن کوو نو دا به ډیفالټ هغې کې بیا کار نه کوي نو دې لپاره موږ یو اف کنډیشن لګو صحیح ده څه شی اف کنډیشن راځو دغه اف کنډیشن لګو چې کله موږ سلیکشن لین کو چې بل د فایل لپاره هم کار کوي اف که چېرته دغه مین ریچ ټیکسټ بوکس چې دی دا که سلیکټ د چا سره شو سلیکټ لینت ته زه ګوره سلیکټ لینت پکې راځي سلیکشن لینت دی صحیح ده او دا ګریټر شو د زیرو نه صحیح شو ګریټر شو د زیرو نه نو بیا په دې کې دغه کوډ څخه ور واچو صحیح ده دغه کوډ پکې بیا څه ور واچوه selection length like this دا به دې نه کټ کوي cut here from and paste ته یو بس just دا که تاسو څو ګورئ رانې کوي او راځم یو فایل اوپن کو دا دلته یو فایل اوپن کو test 4 کې خو څه نشته دی okay next for call to new text دا اوپن کو دې کې دا لیکلي تاسو format fonts او تاسو کتلی شي bold کا okay کا ګوره کار کوي properties formats ته راشي او راشي okay ته شو نو موږ دلته په دې فارم کې خبرې بس وکړې په فایل کې نیو باندې اوپن باندې په ایگزیټ اپلیکیشن باندې ایډیټ ټول ختم شو په فارمیټ کې په نارمل پاتې دی چې نارمل وشي نارمل باندې مو کار وکړو main rich text box dot selected text equal شي the selected text dot font selection text equal شو new سره font او بیا main rich text box dot font comma the font style او dot normal okay normal dot normal here is present regular okay regular normal approach کی دی شو دلته سلیکشن ټیکسټ ناراضي دا به موږ کو ایرر ورکوي دغه ایرر باید موږ سولف کو ډاټ سلیکشن فونټ پکار ده چې دا ایرر ختم شي
Okay, so start. Scoring Zoemachi most welcome to new tech solution. او زه مثال دا ما رالم فورمیٹ ته دا ما بولډ کو یا رالم فورمیٹ ته او فورمیٹ کې دا ما څه کو دومره بولډ کو صحیح شو. So already video start ده. So نو راشم فورمیٹ ته او فورمیٹ کې تاسو ګورئ بولډ دی وي او د سایز دی. اوس که راشم فورمیٹ ته او زه راشم نارمل ګوره عادي حالت ته راغی صحیح شو. انشاءالله څه کمانډس پاتې شو هغه به مو وکړو. سو نیکسټ موږ په دې کې هم کار وکړو ایډیټ کې ایډیټ آلریډي کمپلیټ شو. په فورمیټ فانټس کې موږ کار وکړل ازو چینج ټیکس کلر که موږ دا رن کړو او د ده چې کوم موږ سره آوټپوټ رالو نو دی به ټیکس کلر نه چینج کوي. لکه زه یم چې لیټ سپوز موست ویلکم ټو نیو ټیک سولوشن صحیح شو. نو موست ویلکم ټو نیو ټیک سولوشن زه د ده کلر چینج کوم. که فورمیټ راشي چینج ټیکس کلر نو دی اس هغه ایونټس نه ښیي ولې دې ته موږ بیکینډ کې کوډ نه دی کړی. نو دغه به څنګه موږ انیبل کوو. تاسو راشئ په چینج ټیکس کلر باندې ډبل کلیک وکړئ. دې لپاره موږ یو کلر ډایلاګ واخلو. دلته به واخلئ کلر ډایلاګ color dialog equal new color dialog object مرته create کو. اوس زه یم چې کوم color dialog چې دی ډاټ شو کا dialog box دا dialog به ما سره ګورئ زه دا رن کوم خو دا به اوس هم پراپر کار نه کوي ولې موږ صرف هغه dialog box دغه کو اوپن کو نور د باندې چې کوم ایفیکټ اپلای کیږي هغه نه دی انیبل شوی. دویم چې this is my new file راشم دله کلر ورکوم فورمیټ چین ټیکس کلر هغه ډایلاګ اوپن شو خو د باندې دغه ایونټ چې دی اوس پورې نه دی اپلای شوی. زه ریډ کلر ورکوم نو تاسو وګورئ نه دی ریډ. نو ایگزیټ اپلیکیشن تاسو به راشئ د ریزلټ ډایلاګ په ترو باندې به دلته څه یو آبجیکټ ورکوئ. نو ډایلاګ ریزلټ او ورته ولیکئ چې ریزلټ ایکوال. اوس دې کنډیشن کې ورته وایي چې اف سلیکشن کنډیشن دی که چېرته دغه ریزلټ ایکوال شو اساین شو یعنې ایکوال شو د ډایلاګ ریزلټ سره او هغه اوکې شو مطلب اوپن شو نو ما ته څه وکړه ما ته اول زه ورته بل کنډیشن کو اف که چېرته دغه مین ریچ ټیکس بوکس چې کوم ده د سلیکشن کله کوي د ده هغه سلیکشن لین پکار ده هغه زیات شي د زیرو نه نو زه به ورته ووایم چې ما ته بای ډیفالټ دا به ورته لږ اوچت کړم اوکې ټچ و. نو زه ورته وایم چې مین ریچ ټیکس بوکس چې کوم دی هغه مین ریچ ټیکس بوکس هغه دی سلیکشن د کلرو کې سلیکشن color شته دی yes selection color دی د څه سره ایکوال شي د color dialog څخه object بدل ته پاس کی ورته color dialog dot color صرف color دې کې خیالي چې تاسو بدل ته دغه نه میتھډ باندې کال کړئ د میتھډ هم کار کو دا اوس ما فنکشن کال کو ما ته ایرر راکړي نو زه به دغه فنکشن لیکم جست. اوس راځو چې آیا دا کار کوي که نه کوي. most welcome to new tech solutions. زه اوس وایم چې دې ته فنډس
color هر څه ورکو suppose most welcome to راشم fonts ته اول ورته font size یاد کم bold دی وي او داسې کلر کې دی داسې fonts کې دی وي size دی وي 26 اوس وګورئ اوس که زه راشم او change text color ته نو ګورئ مخکې دا نه اپلای کېدو اوس که زه اپلای کړم نو ګورئ تاسو ریډ شو که بل کلر چوز کوئ suppose change text color داسې کلر دی ما سره نو تاسو ګورئ کتلی شئ دا دی ما سره بلیک وي صحیح ده change text color is black already دا دی ما سره څنګه وي یو کلر دی دا وي grey نو تاسو کتلی شئ دغه افیکټ موږ سره ایونټ څه وکړو کار وکړو دومره موږ کوډ وکړو بس لږ شان پاتې ده کوم چې کمانډس پاتې شي نو تاسو هغې لپاره دومره فکرمند کېږئ مو هغه به نیکسټ ویډیو کې وکړو اوکې څو راځو فارم ته فارم کې اوس په دې سیویس باندې خبره کوو سیو از ډبل کلیک تاسو به کوډ ته بوځي اوکې yes here زه ورته یم چې save file dialog save file dialog equal یو object مته کریټ کو او save file dialog اوکې زه ورته یم چې save dialog result مې پکار ده result equal to the new dialog result ما ته هو څه error راکوي چې څه وایي okay dialog result no dialog new no new دلته dialog result نه دی پکار دلته پکار دی save file dialog dot show dialog تر څو دا غا error موږ څه شي bugs debug شي ته شو ختم شو bugs اوکې if کچرته دویم کچرته دغه result چې دا equal شو د dialog result dot ok سره نو ما ته بیا دغه ټکسټ څخه اوپن کا فایل څخه سیو کا نو زه ورته څه وایم چې فایل ما څه سیو کړي زه ورته وایم چې main rich text شو main rich text box چې دی د کا لوډ کا فایل مخکې موږ لوډ کوو اوس بیا سیو کې فایل سیو کا فایل او دلته بدوي چې سیو فایل صحیح شو لوډ فایل نه هغه object ورته پاس کې سیو فایل dialog dot د فایل نیم سره بیا چې کله دا فایل نیم سره شو نو دلته به تاسو کاما ورکئ او دلته به بیا main rich text dot د څه سره د main rich text نو دلته به تاسو فایل نیم چې کله واغستو نو تاسو به ټیکس واخلئ rich text به واخلئ د rich text stream به واخلئ اوکې rich text stream به واخلئ dot plain text لاس کې اوسئ کاما شو دغه error څه شي ختم شي error ختم شو yes سب parenthesis فاتح دی دلته به یو parenthesis ورکو دغه error بالکل نو اوس راځو دا ټیسټ کوو چې کار کوي که نه کوي go this is my new text یا new file save as click تاسو کتلی شي اوس سیو کیږي next of file name هغه فلټر نه راځي که فلټر غواړئ فلټر هم دلته راتلی شي چې دا په کوم فارمیټ کې سټور شي نو د هغې دپاره به
دلته ولیکو چې موږ اف که چېرته دغه path dot get extension دی get کی نو څه دپاره د save file صحیح شو نو save file dialog dot file name سره دغه یو بریکټ نه مخکې به تاسو دلته equal کوم فایل extension دی xxt نو dot txt راست شي همدغه خبره چې د ټول ریلیټډ دا به تاسو دپاره بدله کوئ کاپی به کوئ دې ځای نه رسۍ and control وی لیکن څه ایرر دی هغه ایرر به تاسو صحیح کړئ دا به مطلب د RTF دپاره شي rich text فایل لپاره دا ټول صحیح دي جست دلته به تاسو RTF ورکړئ RTF یا مطلب rich text پکار دی صحیح ده rich text سو تاسو که د دې ایکسټنشن هم غواړئ نو ایکسټنشن دپاره به تاسو څه کوئ this keyword به یوز کړئ dot text equally کا the path dot get file name پکار ده او د save file name dialog dot the file name سره او دا به تاسو پلس وسره کوئ بیا به کوټیشن سپیس په ورکوئ او دلته ولیکئ چې Notepad XP او لاست کې به ټرمینیټر یوز کړئ اوس راځو موږ دا سیف کوو چې آیا دا سیف کیږي دا فایل که نه اوکې نو موږ سره به آوټپوټ راشي this is my new text یا file دلته به موږ لږ چینج کمانډ به پې اپلای کړو فارمیټ فنډس اپلای به کړو الریډي موږ دلته کوډ کړی ده او چینج ټیکس کلر ټیکس کلر دی صحیح ده دلته موږ الریډي کوډ کړی دا به تاسو راشي فایل او سیو ایز نو سیو به کړو د څه په نوم my new text یا my new file او دا به په ډیسکټاپ سیف راځو دا موږ نیو فایل اخلو او فایل ته به راشي اوپن ته څه په نوم my new file تاسو اوپن کې چې دا ټیکس پکې شته که نه تاسو وکتو دغه ټیکس پکې موجود ده exit applications سو تاسو کتلی شئ دلته موږ دا کوډ کړی ده ډېر ایزي کوډ ده د خاص پکې څه نشته دی څه کمانډس پاتې دي انشاءالله هغې کې په نیکسټ ویډیو باندې بیا کار وکړو صحیح ده دا ټول موږ کوم کمانډ چې دي موږ دلته اپلای کړي صحیح ده او موږ سره پراپر څه کوي کار سو لاست ون چې کوم پاتې شو فاینل نو که موږ پام ته راشو د دې نیو اوپن سیو سیوز دپاره شارټکټ پکار دي تاسو به رایټ کلیک go to the properties او property کې تاسو ښکته راشي لاست ون ته او دلته به راشي شارټکټ ته د کنټرول سره غواړم او موږ سره د نیو سي نو کنټرول ان سره اوپن کېږي دا راشي کنټرول ان به کوي سیو تاسو کتلی شئ دغه شان موږ راشو د اوپن دپاره بیا به تاسو شارټکټ ته شارټکټ کیز ته به راشئ کنټرول او را به شئ کنټرول اوپن او سره د تاسو کتلی شئ او دا به هم سیو د دې هر یو دپاره دغه شان کېږي زموږ ویډیو نور هم لینتې کېږي زه به ویډیو سټاپ کوم او د ټولو ته به انډیویژول دا ساین کړم بل څه که تاسو وګورئ که سیو دپاره تاسو کوئ نو پراپرټیز او دا شان را به شي کنټرول او سیو دپاره نو کنټرول اس جست کنټرول اس دا صحیح زه به کوي سیو بل که تاسو وګورئ دته آیکن هم سیټ کولی شئ سیټ ایمیج را به شي لوکل امپورټ
را به شي ډیسکټاپ اینډ ډیسکټاپ ته به راشي او ډیسکټاپ کې به تاسو DBMS images دي دې باندې به کلیک کړئ. اوکې نو موږ د نیو دپاره دلته به موږ سرچ کې ورکړو. موږ سره ډېر آیکن دي او زه ورکوم چې نیو. د نیو دپاره به آیکن راشي. تاسو کتلی شئ که دا آیکن پکار وي دا نه کوم ستاسو وي نو نیو دپاره به کریټ نیو دا به تاسو اوپن کړئ او دلته نه به څه کوئ اوکې کوئ. اوس کتلی شئ نیو دا شان رایټ کلیک سیټ ایمیج. اوس د اوپن دپاره لوکل امپورټ او دلته به سرچ کې ورکړئ. دا الریډي ما ټول د نیټ نه ډاونلوډ کړي یا د دې سافټویر دي سافټویر په تور باندې هم کېږي. سیده اوپن نو دا اوپن دپاره دی دلته به تاسو کوئ اوکې دا اوپن شو. دا شان سیویز دپاره سیټ ایمیج local resource import and stop دلته به تاسو سرچ کړئ. دا به تاسو ته وي چې دا دوی د کوم ځای نه که دا ما سره دي بای ډیفالټ که تاسو وګورئ دا ما ټول چې دی ځان ته ډاونلوډ کړي دي. دا ټول آیکن تاسو ته ښکاري. تاسو هم کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ یا یو سافټویر دی چې هغې کې دا ترو هر څه اویلیبل دي. نو زه دلته سرچ کې ورکوم د څه دپاره سیف دپاره چې سیف دپاره زه آیکن غواړم. تاسو ګورئ ډېر ښه آیکن راغلی کوم ستا آیکن پکار دی دویم چې دا به صحیح اوپن او دا شان دا تاسو څه کوئ اوکې ترو سیویز دپاره هم ما سره شته دی. نو تاسو راشئ لوکل امپورټ او سیویز دپاره به دا ځل دا سلیک اوپن اوکې. نو انډیویجول تاسو کولی شئ بل څه یادونه دا وکړم دا به ټول زه انکلوډ کړم دې ته چې دلته د دې فارم آیکن هم چینج کول پکار ده. نو تاسو به دلته راشئ آیکون ته صحیح ده دلته به راشئ ویز آیکون دا ده او دلته به تاسو رایټ کلیک دلته آیکون په ډیسکټاپ کې مې پکار دي DBMS images او دلته یو آیکن زویمه چې لیټ سپوز الریډي ما سره موجود ده دا تاسو وګورئ اپس دی صرف ما ورته نیم چینج کړی ده. دا به تاسو کوئ نو تاسو اوس کتلی شئ چې دلته به آوټپوټ دلته اوس راکړي. تاسو ګورئ نوټپیډ هغه آیکن څه شو چینج صحیح ده. نو زه نور چې د خپله انډیویجول کوم ګورئ تاسو ګورئ هر یو سره ایمیج هم راغلو د نور ته ایډیټ ته زوم ته سو تاسو اوس کتلی شئ چې موږ د هر یو لپاره څه د آیسو آیکن څه کړل ایډ کړل. تاسو کتلی د فایل ایډیټ فارمیټ ویو که ویو ته راشئ نو په دې کې زوم دی زوم آوټ دی زوم ان دی او ډیفالټ دی. دغه شان هیلپ ته راشئ نو هغې کې اباوټ دپاره ایډیټ دپاره که راشئ انډو ریډو که فایل لپاره راشئ وګورئ مینولي موږ څه کړل دې کې انکلوډ کړل. نو دغه شان تاسو کولی شئ چې دا څه کوئ انکلوډ کړئ. نیکسټ ویډیو لپاره تاسو انتظار کوئ او زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله.